دیګونه پرېوله کېږي، امادګۍ ورته نیول کېږي. شش کال بیخي ډېر لبلبو په دا د شربتو دیګونه دي. ولا که په دا شاوخوا کې هېڅ ملک دا رقم کارخانه درلوده. 80 کاله مخکې موږ درلودله. دا کاکا 40 کاله کېږي، 40 کاله کېږي چې دلته یو نفر 80 کاله هم پر دغه ځای باندې کار کړی. دا ویډیو در سره شیر کړې چې نړیوال یې وویني، هېوادوال یې وویني، چې ټول یې وویني چې موږ دوستانو سلامونه و درنښت لرم، صحت ولرئ. نن هم د بغلان د برې کارخانې ته راغلي یو. تاسو ورته وګورئ دوستانو، 80 کاله مخکې موږ دومره پرمختللې او ښایسته کارخانه درلودله چې د منطقې په سطحه باندې هېڅ هېواد نه درلوده. که دا جنګونه نه وای، تاسو وګورئ دوستانو، موږ به څه نه درلودلی. ماشاءالله ماشاءالله. اوس بیا ترمیم سوې ده او لبلبو هم ډېر کرل سوی دی دوستانو. برې، چاکلیټان، شربتان، دا به مو د خیر سره ټوله خپل د هېواد وي. حتی نورو هېوادونو ته یې ورکولی شو. نور به هر شی انشاءالله خپل ولرو. نن دی که سبا دی د وطن پر جوړېدو دی. والله دومره یې ښه ساتلې ده دوستانو. دا ویډیو در سره شیر کړې چې نړیوال یې وویني، هېوادوال یې وویني، چې ټول یې وویني چې موږ 80 کاله مخکې څه شي نه درلوده. تاسو وګورئ دومره غټه کارخانه او دومره ښایسته کارخانه. هر چا چې دا کارخانه ساتلې، الله سبحانه وتعالی دې پر ژوند ورځ صحت او کورنۍ باندې برکت کړي. ټول دې زنده باد کړي. خدای دې وزونه ورکړي، خدای دې وزونه ورکړي. ته وګوره دوستانو، دا کارخانه یې ساتلې ده. څنګه ښه خوند کوي. ته دا موږ هر څوک چې راځي چې ورته ګوري دعا یې ورته کوي. دا ملي سرمایه یې ساتلې ده. تاسو ورته وګورئ دوستانو، دا د شربتو دیګونه دي. ټوله شان به بعد هسې شربتان شروع کړي. دونه لبلبو کرل سوی دی دوستانو چې سر پایه نه معلومېږي. ولسوالۍ لبلبو کرل سوی دی دوستانو. خوږې به مو د خیر سره ټوله په ماشاءالله. تاسو ورته وګورئ، دا د بغلان ولایت د برې دولتي کارخانه ده، یعنې ملي سرمایه ده. زموږ ستاسې ټولو افغانانو ګډه ملي سرمایه ده. ماشاءالله ماشاءالله. بیخي خوند کوي دوستانو چې بغلان ته راسئ، حتما د دغه برې د کارخانې څخه یو پلان لیدنه وکړئ او یو ویډیو ځینې جوړه کړئ دوستانو. تاسو وګورئ چند ساعت میشه کار دا کاکا 40 کاله کېږي، 40 کاله کېږي چې دلته کار ساتو. 15 کاله. دلته نور ټول سابقه دار دي دوستانو. هر یوه د 15 کاله، 18 کاله، 10 کاله، 40 کاله. هغه سپین ږیری یې څو کاله کېږي؟ دغه سپین ږیری یا هغه د ډېر عمر ده. هغه زما پلار دا د کار کولی یو نفر 80 کاله په دغه ځای باندې کار کړی. تاسو ورته وګورئ، هغه خوا ته وګورئ دوستانو. دلته داسې ورته وګورئ دوستانو. دا نو دوستانو ته ورته وګورئ، دیګونه پرېوله کېږي، امادګۍ ورته نیول کېږي. 6 کال بیخي ډېر لبلبو په بغلان کې کرل سوی دی د خیره سره. اوس دا د امادګۍ په روان دي. راځئ هغه هم وګورئ دوستانو. بیخي خوندوره کارخانه ده. ماشاءالله 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 ماشاءالله. دې خوا ته هم تاسو ورته وګورئ. تاسو هم ورته وګورئ. ولا که په دا شاوخوا کې هېڅ ملک دا رقم کارخانه درلوده. 80 کاله مخکې موږ درلودله. 80 کاله مخکې درلوده. چا چې جنګ افغانستان ته راوړی دی، هغه لمسیانو، هغه د کورنۍ غړي بیا نو اوس داسې خپله بس جنګ ورک سي، نوم دې ورک سي. الله سبحانه وتعالی دې نور په افغانستان کې جنګ نه کړي. تاسو وګورئ دوستان، تاسو راځئ دغه راکړئ. ماشاءالله دوستانو، ماشاءالله ورسره خوندوره کارخانه ده. دا دیګون توپ ده دوستانو. په دې کې به شربتان وي، چاکلیټان وي، په دې کې د خیر سره برب وي، کارونه غمیان دي د خیر سره کارونه جوړ دي. دا خوا ته وایي، دا خوا ته ماشاءالله دا خوا ته دې کارخانه ده. دلته ماشینري دې خوا ته داسې دی. 80 کاله مخکې موږ دا رقم ماشینري درلوده. ورته وګوره دوستانو. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو ورته وګورئ.
د اتیا کاله مخکې دې خواته وګورئ خواته وګورئ ورته دا د اتیا کاله مخکې کارخانه دا وګورئ دوستان بس داسې د خوشحالۍ خبرونه دي ډېر ښه کال به د خیره سره خپل چاکلیټان او خپل بري خورو د خیره سره خپل د افغانستان د لبلبو باکیفیته دا به باکیفیته نه د دې ځای لبلبو دا نوي شکر دا به صحت هم دونه تاوان نه لري صحت ته بهترین شی او دا د صحت دپاره دا زموږ برا د صحت دپاره هم ښه ده خدای مو راته وساته دوستان